د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت له لوري ننګرهار کې د قومونو یووالي اسلامي نظام بقا ولس حسین تر عنوان لاندې ولسي غونډه جوړه شوې و. په دغه غونډه کې قومي مخاورو د اسلامي امارت سیاست د هیواد په ګټه وباله او زیاته یې کړه چې ولس د همدغه ډول سیاست غوښتونکی دی. یو تن قومي مخاور سید حکیم په دغه غونډه کې وویل اسلامي امارت د هیواد په تاریخ کې هغه نظام ده چې په زغر دی تیری کوونکو ته ځواب ورکړی. نو زموږ هیله دا ده چې هیڅوک د خاورې ته باید په بد نظر ونه ګوري، کا په داخل کې اک په خارج کې هغه که هر قوتي، خو که چرته ورته وګوري موږ ټول افغانان، ټول ننګرهاریان، ټول مسلمانان په داخل کې چې وسګو، څه مو چې پلار کړي، څه مو چې نیکه کړي او څه راته الله العالمین امر کړی هغې ته پرونه هم آمده وو، نن هم ورته آمده یو. یو بل قومي مخور محمد هاشم دانشیار بیا وایي دغه ډول غونډې د ولسونو یووالي او دغه راز په ولسونو کې د ناوړه دودونو مخنیوي لپاره مهمې دي. د قومونو ترمنځ یووالی، وحدت او یو موټیوالی کولی شي چې زمونږ او ستاسو هم د اسلامي نظام بقا پکې نغښتي او هم زمونږ او ستاسو د ولسونو هوساینه پکې نغښتې دي. ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی په دغه ولسي غونډه کې وویل د قومي مشرانو سره د مسؤلینو مشورې دا معنا لري چې نظام ته ولس ارزښت لري او پرته له ولسه نظام نیمګړی دی. د امارت اسلامي د خوانه وخت په وخت قومونه راغوښتل او د دوی سره سلا مشورې کول، دا په دې معنا دی چې امارت اسلامي د قومونو ته ډېر د ارزښت او درنښت په سترګه ګوري. موږ چې کومه کامیابي ترلاسه کړې دا یقینا په دې سترګې نه پټېږي، دا د ولسونو شهامت او د دوی غیرت او د دوی میړانه وه. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو او قبایلو چارو همغږۍ معین مولوي محمد علي جان احمد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل ویاړي چې داسې ولسونه لري او په خبرهای د داسې ولس په درلودو سره به هیچ چا د سر ټیټ نه کړي. الحمدلله داسې جذبې لرو، داسې عقیدې لرو، داسې افکار لرو، داسې منطق لرو، داسې استدلال لرو لکه مشرانو ستاسو د مبارکو خولونه موږ واورېدله چې موږ د اسلامي امارت تر شا ولاړ یاستو او هیڅ چاته ټیټه خبره ونه کوي. موږ چې دغسې ملت لرو 20 کاله زموږ تر شا ودرېدل، 20 کاله خپل بچي د اسلام د دفاع په خاطر د قربانۍ میدان ته وړاندې کړله. همدا ثمره او نتیجه ولا چې الله رب العالمین 48 ملکونه تاسو ته مات کړل. په دغه غونډه کې ولسونو ته د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت د اقتصادي خدماتونو او سرځایونو رئیس مفتي لال محمد منیب له لوري د امیر المؤمنین حفظه الله ولسمه غنه فرمان چې د ناوړه دودونو مخنیوي په اړه توشیح شوی تشریح شو.